لار د ژوندونی لار د بقای ته پتیارو کې نور الهدای ته پتیارو کې نور الهدای لار د ژوندونی لار د بقای ته پتیارو کې بسم الله الرحمن الرحیم. د منار د اسلامی رادیو درنو مینوالو خوندورونو د اسلام د سپین لار د خبرونې خاغلو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښه او خوشاله او د الله نه راضي یو چې د نوې خبرونې وخت راورسېد د اسلام سپین لار او دا هم د نبوي احادیثو د مجموعي ژباړه او معمولی د خپل توان په اندازه تفسیر دی د کتاب بلوغ المرام چې د حافظ ابن حجر رحمت الله تعالی علیه ټولونه او لیکنه ده. د درنو اوریدونکو په خدمت کې په کتاب الجنایات دریم باب قتال اهل البغي کې شروع کوو په نوې درس باندې. الله دې وکړي چې دا درسونه ستاسو په علم او عمل کې زیادت راولي. کله چې د قرآن او سنت دیوی زموږ سره په لاسونو کې وي خپلې روزمره چارې هغه به د الله په توفیق باندې په دغه رڼا کې مخ په وړاندې وړو او د موږ سره به هدایت او رڼا ملګري وي. خو که کله موږ دیني چارې مخ په وړاندې وړو او هغه د جهل او ناخبرۍ په اساس باندې وي نو ثواب به هم پکې نه وي او برعکس به د عذاب خطر وي او برعکس به د دې امکاني چې زموږ دغه عمل رد کړی شي. ښه به دا وي چې موږ د هدایت سرچشمې قرآن او سنت هغه په لاس کې ولرو او د هغې نه استفاده وکړو. خپل عبادات او معاملات اخلاق او معاشي ټول اړوند مسایل د نبوي احادیثو په رڼا کې چې دا د قرآن کریم تفسیر او توضیح ده مخ په وړاندې یوسو. دا د دریم باب په کتاب الجنایات باب قتال اهل البغي په دې باندې شروع کوو. 15 احادیث په دې باب کې دي. یو متفق علیه دی، 3 د مسلم شریف روایتونه دی او یو هم موقوف روایت دی چې وروسته به راشي. حدیث نمبر دی 1022. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. لعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما څخه روایت ده. قال دی وای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من حمل علینا السلاح فلیس منا. چا چې په موږ مسلمانانو پسې وسله راپورته کړه نو هغه زموږ څخه نه دی. حدیث امام بخاری نقل کړی دی لمبر 6340. امام مسلم نقل کړی دی لمبر 98. دا مبارک حدیث دا مفهوم لري چې مسلمان جنگی حرام ده. مسلمان کې به صبری برداشت بوي تفاهم بوي او بی گناه مسلمان به نه وژلی کیدی شي او هر هغه مسلمان چې د ذاتی منفعتونو دپاره د نورو مسلمانانو او انسانانو ژوند په خطر کې واچي سلطان المسلمین حاکم المؤمنین مکلف دی په دې باندې چې د داسې بغاتو مخنیوی وکړي او عوام مسلمانان
د هغوی د شر نه محفوظ وساتي. په حدیث کې زجر او رټنه ده هغه چاته چې په مسلمان پسې په نه خبره وسله راخلي او مسلمان ولي. دغه قاتل د مسلمانانو د اسلام په مضبوطه لار باندې کامل روان نه دی. د ده دا کار د هدایت سره سم نه دی. د دې په مسلمان باندې رحم وکي او مسلمانان دې د شکنجې او د زورونې لاندې نه نیسي. د مسلمان وینه محفوظه ده، ناموس محفوظ دی. الله ته د حفاظت اعلان کړی دی د ایمان د وجې نه. نو ته مسلمان بېلوزي مه کوه، مسلمان مه وژنه. او که تا بغاوت وکړه د اسلام په حاکم او سلطان باندې، تا بغاوت وکړه په مسلمانانو باندې او ځان نه د داړمار او ډاکو د پیسې بنده جوړ کړه، نو تو خو د اسلام د امن د دایرې نه ووتلې. ستا له لورې خلکو ته امن متوجه نه دی، ګواښ متوجه دی. ته باغي او بدماش او بدره انسان شوې. اوس به د اسلام حاکم د مسلمانانو د خطې امیر هغه به راپاڅېږي او په تا پسې به لښکرکشي کوي، په تا پسې به پوځونه اچوي، تا به نیسي. آن تر دې که قضیه ستا په قتل تمامیږي، تمامه دي شي چې نور خلک ستا د ضرر او د خطر نه محفوظ پاتې شي. نو په حاکم مسلم باندې خروج او بغاوت حرام دی. دې ته د مسلمانان متوجه شي. 123 نمبر حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. رواه مسلم. لابو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليمني المهاجري رضی الله تعالی عنہ څخه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من خرج عن الطاعة څوک چې ووته د مسلمان امیر د تابعدارۍ نه وفارق الجماعة او د مسلمانانو د ټولي ځنې جدا شه ومات او د مړ شو فمیتته میتة جاهلیه د دا مرګ د جاهلیت دی. چې څوک د مسلمان حکمران او حاکم د تابعدارۍ نه ووځي او د مسلمانانو د اتفاقي ډلې چې هغه جماعت المسلمین د ډله د اهل سنت والجماعت د هغې نه د اهل الشذوذ والفرقة والخوارج ته ووځي او د حاکم اطاعت مات کی او دا انسان به مړ شو د جاهل مړ شو. د دې جهالت نه مراد کفر عملی مراد ده. نو چې په کومه خطه د ځمکې باندې د مسلمانانو حاکم او سلطان او امیر مسلط وي، هلته اسلامي شریعت نافذي، هلته خلک د سوکالۍ او د آرام ژوند کوي. او یو سړي سرغړونه شروع کړه او هغه ووت د مسلمانانو د ټولي نه او ځان ته یو حزب او ګوند تشکیل کړ، ځان ته یې د داړمارو او ډاکمارو یوه ډلګۍ جوړه کړله او په دغه حال کې دله مرګ راغی، د جاهل مړ شه. د مرګ د جاهلیت دی. الله به سره حساب کتاب کوي. که څه هم د مسلمان حاکم څخه به ګناهونه کبیره او صغیره کیږي، خو هغه واجب الاطاعت دی. او دا د ماشومانو خبرې نه دي چې ماشومان راجمع کیږي او زنده‌باد او مرده‌باد د حاکم په رابطه باندې د مرده‌باد چغې په سړکونو باندې وایي. نه، دا خروج په اسلامي حاکم باندې ناروا دی، مضر دی او د اسلام او د مسلمان او د اسلامي خاورې په تاوان باندې دی. د ډیرو خلکو سره دا علم النبوه علم الوحی نشته، یو سره فقه الواقع نشته،
نو داسې قضایاو ته په معمولي سترګه ګوري، په نه خبره په مسلمان حاکم باندې خروج کوي، نتیجه دا شي چې خپل مطلب ته ونه رسیږي. اولې مطلب شرعي نه وي، بیا یې که مطلب شرعي وي د هغې نه قاصر وي، هغې ته رسېدی نه شي او ځان او نورو مسلمانانو باندې دایره راتنګه کړي او نتیجه دا شي چې دی ووژلی شي او هلاک شي او د ځان سره بې د ناامیدۍ او د افسوس نه بل څه وینسي. مسلمان به دانا او پوهه وي، مسلمان به د اسلامي حاکم خطایا نشماري بلکې حسنات به شپاري، او که د مسلمان حاکم نه خطا وشي د خفیتن د نصیحت ژبه ورته استعمال کی چې د مسلمانانو ولسواله والی، د مسلمانانو رئیس د دولته دا کار دی د قرآن او حدیث څخه خلاف دی، دا کار دی د امه د اجماع څخه خلاف دی، لدین ستون شه چې نور هم واجب الاطاعت شي. خو که د خپله غاړه خلاصه کړه او مسلمان حاکم بیا هم هغه جزوي یا اکثري نافرمانی کولی، نو دا مبرر د خروج نه دی چې څوک راوځي او دی په نښه کوي یا د دولت په نښه کوي، په دې ګمان معنی چې دی ګمراه شوی دی. کله چې د مسلمانانو سره داسې قوه موجوده نه وي چې د حسن په ځای احسن راولي، نو دلته سکوت اولا دی، دلته دفاعي حالت اولا دی، نه دا چې ځان او نور او سیمه هغه په خطر او په ضرر کې واچوي. ډېر ځله به د یو مسلمان سره نیک هدفي خو وسایل به مهیا نه وي، حالات به برابر نه وي، یا د بد نه به بدترین وضعیت رامنځته کېږي، هلته سکوت، هلته کراري او هلته دمه اولا ده د خروج علی النظام الفاسد. او چې کله نیک بدل نعم البدل رامنځته کېدی شي، نو بیا د امت مشران ژوندي دي، هغوی به یو تصمیم نیسي. ما او تا کشران مؤمنان به د خپلو عالمانو پوهانو د فتوی انتظار وباسو. دا چې په یو کار کې د امت د علماو فتوه نه وي او سړی په خپل قاصر ذهنیت باندې قرآن او حدیث راخلي او هغه بیانوي، د هغې په نتیجه کې د مسلمانانو په حاکم باندې خروج اعلانوي، بې د شرم او د ذلت او د تاوان نه به بل څه د ده په قسمت کې نه وي. 144 لمبر حدیث ته ورسېدو. وعن ام سلمة رضی الله تعالی عنها، لأم سلمة ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها څخه روایت ده چې دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بیبي وه. قالت دا فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، ویلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، تقتل عمارا الفئة الباغیه، عمار لبوجنی هغه ډله چې هغه وتونکې او بغاوت کوونکې ډله ده. عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه د صحابي، سمیه د مور رضی الله تعالی عنها لومړی شهیده په اسلام کې صحابیه، د پلار یاسر رضی الله تعالی عنه صحابي، دا د صحابه و کورنۍ وه. یو ځل د په دوړو کې د جماعت خدمت کاوه چې چا وستایه چې عمار رضی الله تعالی عنه د دوړو په حالت کې خدمت کوي لګیا دی، نو معجزتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معجزې په اساس پیشنګویي وکړه، د افسوس په مقام کې چې داسې وخت به راشي چې عمار به ووجلی شي د یوې ډلې د لاسه چې هغه ډله به ظاهرا په امیر المؤمنین باندې باغیه ډله او دی به په شهادت رسوي. خو موږ باید دلته ډېر تفاصیل ورنکړو، د صحابو په غلطیو او نقصاناتو باندې رڼاګانې اچول دا د اهل سنت والجماعت مذهب نه دی، دا د ګمراه فرقو مذهب دی چې سهو او اشتباهات د صحابه کرامو کبیره او کفر ته رسوي،
چې الله عزوجل په صحابه او صادره چلی دی رضی الله عنهم ورضوا عنه، موږ باید په لویه بړستن واچو. د حدیث ترجمه مو وکړه چې عمار لره به وجني هغه ډله چې هغه باغي ډله ده. امام نووي رحمت الله علیه فرمای دا حدیث ظاهرا حجت دی چې علي رضی الله تعالی عنه هغه په حق او مصیبو، لیکن د جانب مقابل بغاوت او ډله چې وه هغه اجتهاداً په خطا باندې وه او په اجتهادي خطا کې باک نشته. حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم په معجزه باندې هم دلیل دی. زموږ په سینو کې لله الحمد والمنه محبت د علی رضی الله تعالی عنه، محبت د معاویه رضی الله تعالی عنه زیږي، سینې مو دونه پراخه کړي دي چې د دواړو محبتونه پکې زیږي او دواړو ته ویو رضی الله تعالی عنه رضی الله تعالی عنه. او د قضاوت په ځای کې ویو چې مذهب او عقیده مو دا ده چې علی رضی الله تعالی عنه څلورم خلیفة المسلمین و چې کله دی شهید کیږي او حسن رضی الله تعالی عنه خلیفة المسلمین جوړیږي او بیعت کیږي، د شپږو میاشتو نه وروسته بیا په عام الجماعه کې د اتفاق په کال کې ورارت رته تنازل کوي، حسن رضی الله عنه مستعفی کیږي او معاویه رضی الله تعالی عنه په شام کې امیر المؤمنین اتفاقا جوړیږي. والحمد لله علی ذالک. نو موږ وایو چې ټول امت بیا په یوه خوله باندې امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ته وعن ابیه هغوی ته خلیفة المسلمین امیر المؤمنین ویلی دی. نو موږ کشرانو له څه پکار دي چې د اسمان د ستورو غوندې خلکو پسې وګړیږو. څوک چې د صحابه کرامو غلطۍ د دې دپاره بیانوي چې د امت زړونه ځنې وګرځئ، باور وکئ دا نیغ په نیغه او سم په سمه باندې په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ګزارونه کوي. په دا معنا سره که دی ښه سړی وی دوستان به یې ښه وی، چې دوستان یې ښه نه دي نو ګویا که دی ښه سړی نه و. انا لله و انا الیه راجعون. دا هغه پوچې خولې دي، دا هغه غلطې خولې دي چې د صحابه کرامو لوی شان کمول غواړي، لیکن الله چې هغوی ته د علم او د ایمان کمې منارې په نصیب کړي دي نو د سپو غپا به هغوی د دغه منارو او له دغه مقاماتو نه راکوزي نه کاندي. پر موږ او تاسو حب اهل البیت، حب جمیع الصحابه لازم او ضروری دی، او دا محبت د صحابه کرامو بالخصوص د اهل بیتو باید الله ته وسیله کو چې الله موږ له دې کبله وبخي چې کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم. نو آل محمد کورنۍ د محمد صلی الله علیه وسلم چې موږ په هر تشهد کې په هغې درود ویو، زموږ د اهل سنت والجماعت ورسره مینه ده او په دې مینې د الله نه جنتونه غواړو او د چا غوندې نه یو چې دا د وسیلې په توګه د فریب دپاره استعمالوي او پسې پرده به په هغوی باندې لعنت وایي. 155 نمبر حدیث. وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما او عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی قال دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هل تدری ابن ام عبد اے عبدالله ابن مسعود پویږي کیف حکم الله فی من بغا من هذه الامه چې څه د فیصله د الله په باره د هغه چا کې چې له دې امت نه باغیان جوړ شي، د اجماع المسلمین نه وځي او باغیان شي، خوارج. قال عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه الله ورسوله اعلم. الله خبر دی چې د وقایع نازلون کې دی او د الله رسول خبر دی چې د الله نه اوریدون کې دی د دې واقعاتو. علمه من علم الله دی. قال ویل نبی صلی الله علیه وسلم لا یجهز علی جریحها که په دې امت کې کم مسلمان په اسلامی امت باندې باغی شي او هغه حمله وکړي او هغه حمله کوونکی مجرم زخمی شي
نو هغه به نشي ختمولی، د هغه به تداوي کیدی شي چې نصیحت ورته وشي، سمې لارې د ایمان ته توبه تایب راستون شي. لا یجهز علی جریحها، د هغې په زخمي پسې به نشي اخیستلی کیدی چې هغه ووجلی شي. ولا یقتل اسیرها، او نه به شي وجلی کیدلی د خوارجو بندي، د باغیانو بندي چې مسلمانی. ولا یطلب حاربها، او چې څوک یې تښتېدلی وي په هغه پسې به قطاعات نظامي نه ځي چې هغه ونیسي او رایې ولي، چې لرې وتوي د اسلامي خطې نه. ولا یقسم فیئها، او د هغوی نه ولجه شوی مال هغه به د مال غنیمت په توګه باندې نشي تقسیمېدلی. دا روایت امام بزار ذکر کړی دی، حاکم ذکر کړی دی، صحیح بللی دی. حافظ ابن حجر وی فوهم دی، وهم کړی دی، لأن فی اسناده کوثر ابن حکیم وهو متروک، ځکه په حدیث کې کوثر ابن حکیم راوی دی چې هغه متروک دی، او د متروک روایت مردود وی. حدیث ضعیف جدا دی. مسند بزار سره د کشف الاستار دویم جلد 359، حاکم په مستدرک کې دویم جلد 155 مخ دا راوړی دی. او د علی رضی الله عنه اثر ابن ابي شیبه په مصنف کې 15 جلد 280 281 حدیث 9805. امام بیهقی په سنن کبرا کې اتم جلد 101 راوړی دی. حاکم صحیح بللی دی. علی کل حال حدیث خو ضعیف دی د ضعیف راوی د وجنه، خو د حدیث ځینې مسائل هغه حق دي، په آثار السلف سره هغه ثابت دي. هغه دا ده چې چېرته باغیان او ډاکوان او ګمراه مسلمانان خوارج په اسلامي سلطنت باندې حمله وکړي او هغه بیا وتښتي، نو د هغې کنټرول به کیدی شي چې بار دیگر حمله ونکړي، خو هغه که تسلیم شي یا اسیران ونیولی شي یا زخمیان ونیولی شي، د هغې قتل ناروا دی. هغوی ته باید تداوي وشي، هغوی ته باید توصیه وشي چې د تکفیري نظر نه واوړي، د بغاوت او د فساد د نظر نه واوړي، او سمې لارې د ایمان ته راستون شي. وصح عن علي رضي الله تعالى عنه من طرق نحوه موقوفه، او په صحیح سند باندې له علي رضی الله تعالی عنه څخه موقوف روایت نقل دی چې فتوا د علي رضی الله عنه ده چې ابن ابي شیبه او حاکم نقل کړی د چوڑان دي، د هغې حوالې موږ ذکر کړی. د علي رضی الله تعالی عنه فتوا دا وه چې هغه خوارجو چې په ده باندې خروج کړی، هغه باغیانو چې بغاوت یې کړی، که هغه به یې زخمي ونیو هغه به یې نه واجه، که هغه به یې بندي ژوندی روغ ونیو هغه به یې نه واجه. که یو سړی له خوارجو او مفسدینو نه به د اسلام د خطې نه بل ځای ته وتښتېد، په هغه پسې به یې فوجکشي نه کوله، او د هغې ولجه شوی سامان به یې هغه بیت المال ته اچو، یا به یې د هغه په ماشومانو زنانو باندې تقسیمو، د مالی غنیمت په توګه به یې نه تقسیمو. علی کل حال د اسلام پادشاه د مسلمانانو امیر مکلف دی چې د شر او فساد د عناصرو مخنیوی وکړي. که هغه شر او فساد عناصر مسلمانان او هیوادوالي د هغوی نصیحت دې وکړی شي، او د هغوی خیرخواهي دې ولټولی شي، او د هغوی بندیان دې په بند کې د توبې پورې وساتلی شي، او د هغه مرزاو ته دې تداوی وکړی شي تر څو هغه سمې لارې د ایمان ته راوګرځي. اسلام د قتل او کشتار او د وینې د بهولو دین نه دی چې دلته به مجرد وینه بهیږي. دا وینه تویول د یو عظیم مقصد دپاره دی چې په عوض کې به اسلامي سرتاسري کامل شرعي نظام راځي چې هلته به د هر انسان وینه او ناموس او عزت او مال خوندي وي. هر هغه څوک چې مسلمانانو ته او نظام ته ګواښ پېښوي، نو جایز او روا د مسلمان حاکم لره چې د هغوی ګواښ کنټرول کړي او ویځپي. 126 لمبر حدیث چې د دې باب اخرنی حدیث دی، هغې ته ورسېدو. وعن عرفجة بن شريح رضي الله تعالى عنه لعرفجة بن شريح رضي الله عنه تخريوات قال دي وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
مال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دی یقول چې ویلي من اتاکم وامرکم جمیع که یو څوک تاسو ته راغی په داسې حالت کې چې ستاسو ټوله معامله متفق علیها وي یرید ان یفرق جماعتکم او دی غواړي چې ستاسو دا اتفاق په نفاق باندې بدل کی دا په تفریقې باندې بدل کی فقتلوه دغه انسان وجنی اخرجه مسلم د حدیث مطلب دا دی چې په یو سیمه او خطه د جغرافیا د ځمکې د اسلام حاکم او د اسلام امیر او د اسلام سلطان ناس وي او الته مسلمانان حاکمانی اسلامی قضا موجود دی الته د اسلام اساسات هغه محفوظي ویني د مسلمانانو محفوظي وي سره د ځینې کمیونه چې په دغه دولت کې به وي خو په مجموع کې نظام د مسلمانانو دی او نظام اسلامی دی او په دې کې یو څوک راووت او دغه نظام درهم برهم کوو دغه سلطنت ختماو او د مسلمانانو راټول شوی نظم په بې اتفاقۍ باندې بدلو د خپل خواهش دپاره د خپل قدرت د لاسته راوړلو دپاره نو د مسلمانانو حاکم نظام ته حق حاصل دی چې دغسې مجرم چې امن په بې امنۍ باندې بدلی عدل په بې عدالتۍ باندې بدلی اتفاق په نفاق باندې بدلی او د بل چا دپاره د 2 روپو په مقابل کې خپل مسلمان ورور وژني نو د اسلام پادشاه او حاکم او سلطان مکلف دی چې د مسلمانانو د عزتونو د مسلمانانو د ابرو خیال وساتي او د جوړ شوي نظام چې اسلام تمثیلوي د هغې څخه دفاع وکړي او دغسې مجرم په قتل باندې ورسوي په دې کې به په هغه باندې ظلم نه وي اگر که هغه کلمه وایي ځکه چې فرمایي وایي نه صحیح کیږي حال د انسانانو مګر په نظام او قانون سره چې نظام او قانون په یو معاشره او ټولنه کې موجود نه وي هلته به فوضا او ګډوډي وي هلته به ځانځاني وي هلته به ملوکو طوایفي وي هلته به 3 متره مزل ته د پاټکیانو د لاسه نشي کولی او په قهر او غضب باخته چې کله یو سرتاسري نظام د اسلام په یوه ځمکه باندې راشي نو د نورو مسلمانانو لاره تابعداري ده غاړه کې ښودل دي بیا که د مسلمانانو حکام او امیران اسلامی شریعت نه تطبیقوي الله به د هغوی نه تپوس کوي خو ما او تا نه د تابعدارۍ تپوس کوي چې ته خپل امیر ته څونه وفادار پاتې شوی وي زما او تا نه دا تپوس دی او د هغوی نه د اسلامي نظام د تطبیق او د ظلم د مخنیوي او د مسلمانانو د اینو د تحفظ تپوس دی هر سړی د خپل مسؤلیت ادا کاندي چې په خاوره مو نور یرغلګر تجاوز ونه کاندي او داخلي مجرمین هغوی ته زمینه برابره نشي چې د مسلمانانو د ضعف او د غفلت نه سوء استفاده وکړي او امن په بې امنۍ او ایمان په بې ایمانۍ باندې بدل شي اله العالمین زموږ په هیواد کې سوله امن اتفاق او اتحاد راولي چې د قرآن او نبوي سنت فیصلې وي د اسلامي فقه عزت وي قانون اسلامي اخلاق هم د مسلماني حاکم او محکوم هم مسلمانانی او په دې اسلام باندې الله موږ ټول راجمع کړي او موږ د ځان ځانۍ فرقه بندۍ ډلهبازۍ او د ګوندبازۍ او د داسې خلقو د عقایدو نه محفوظ وساتي چې هغه خپل عزت د نورو مسلمانانو د دینو په تویولو کې لټوي اله العالمین موږ ته فهم او پوهه د قرآن او سنت نصیب کړي آمین یا رب العالمین وصلی الله تعالی علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين پتیارو کی